دریم سبب چې زما او ستا په ژوند کې راحت او خوشحالي راولي هغه تقوا ده. تقوا زما محترم د الله نه یره په صحیح حقیقي معنو سره سړی متقي شي، د الله سبحانه وتعالی د هغه په ژوند کې راحت سکون او د ټینشن نه وباسي، د خوشحالۍ ژوند الله ورکوي. دا زما جذبات نه دي، دا د قرآن خبره ده. په سورة الطلاق کې الله سبحانه وتعالی فرمایي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. څوک چې د الله نه ویریږي یجعل له مخرجا، الله به د هر مشکل نه اسانتیا د پاره لارې ورته کولاوي. ټینشن کې کني مشکلات زمونږ په ژوند کې شته که نشته؟ که غواړي چې الله د اسانتیا لارې کولاوي کړي د الله نه ویریږي په زړه کې د الله د تقوا راولي، سم صحیح خشیت د الله نه اختیار کوي، نو الله سبحانه وتعالی به د هر مشکل نه لارې درته اسانې کړي. ويرزقه من حيث لا يحتسب. د تقوا په وجه به الله سبحانه وتعالی د داسې ځایونو نه رزقونه درکړي چې ستاسو په وهم او ګمان کې به هم نه. موږ د رزق دپاره خپل بچي یورپ او امریکې او بهر ملکونو ته لیږو که نه لیږو؟ څه کې موږ یو دوه مړۍ روټۍ راخیستي د هغې دپاره یې لیږو. نو که زموږ ایمان برابري او دا قرآن د الله موږ لوستلی او د علماو درسونو ته ناست وې نو موږ به بیا دا لاره اختیار کړې وې. خو دا د دنیا هغه غفلت دی په موږ باندې سور دی. قرآن وایي د الله نه ویرېږه، رزق دله په خپل کور کې د ابۍ دادا خوا کې در کوم، ته په یورپ کې رزق تلاش کې. نو د دې وجه نه زما محترمو د سکون دریم سبب تقوا ده. په یو بل آیات کې الله سبحانه وتعالی فرمایي ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. الله به د هر کار نه ورته د اسانتیا لارې کولاوي کړي. که ژوند دې د پریشانو ډک دی د الله نه ویریږه، الله به دې په ژوند کې خوشحاله